په ښځه د بغل لخوا نه یا په دغه طریقه چې په عکس یا تصویر کې تاسو ګورئ پښې جګې کړئ او د چپې سینې سر ته یې زور ورکړئ او مېرمن په 10 منټه کې انزال کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جام یې مفتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. مېرمنې باندې دغه ساعت پښه جګه کړئ او مېرمن په 10 منټه کې انزال کړئ. د انزال تر ټولو اسانه او نوې طریقه چې اوس په نوې طریقه کولی شئ مېرمن ډېر ځین انزال کړئ او شوق یې راولئ. که څه هم دغه طریقه د ډېرو اکثرو خلکو لپاره ډېره ښه نه وي، خو د ډېرو لپاره ښه وي. هغه نارینه چې د ذکر له اندازې څخه یې په خپله داسې خوشحاله وي، یعنې مطلب دا چې دوی په خپله ذکر باندې مطمئن وي چې د مېرمنې رحم یا هم د شوق یا هغه بدر زیږ څخه چې مخکې لاړ شي، یعنې ښځه د شوق علامو ته چې ورسېږي او ذکر یې هم د مېرمنې اخري رزم ته ورسېږي او خوند ترې واخلي. اکثره داسې نارینه وي چې د دوی ذکر ډېر وړوکی وي او که چېرته په دغه طریقه ورسره یوځای شي نو کېدای شي د مېرمنې د شرمګاه هغه اول سر ته یې لا ښه ورسېږي. خو دغه کوروالی د هغو خلکو لپاره ډېر مهم دی کوم چې ډېر غټ کوتک لري، ځکه چې دې کې مېرمنې ته چې کله دوی سره دغسې یوځای کېږي په بله طریقه نو مېرمنې ته ډېر درد یا هم سوزش ورکوي او په تکلیف کېږي. که چېرته په دغه طریقه چې یوه پښه یې په خپله وږه کړي او یوه د خپلې خو لاندې واچوي یا کناټو لاندې واچوي او د سینو سر ته یې د چپې سینې سر ته یې زور ورکړي نو کېدای شي د مېرمنې شرمګاه ته دغه کوتک نیمایي طریقه ورننوځي او مېرمنې ته په پوره توګه خوند ورکړي. تر ټولو اسانه طریقه هم ده، خو که څه هم اسانه ده خو ډېره پریمانه هم ده او قیمت بیه هم تمامېږي. هغه داسې قیمت بیه تمامېږي چې تاسو کولی شئ په شپه کې صرف یو ځل په دغه طریقه کوروالی وکړئ، ځکه چې دا انسان ډېر کمزوری کوي. خو تر ټولو خوندوره طریقه یې بیا دا هم ده. د دې نه مخکې یو بله طریقه وه چې هغه په 4 یا په 2 کې وه، خو دا یې تر ټولو دوهمه ښه طریقه ده چې کولی شي د مېرمنې سره په دغه طریقه کې هم یوځای والی وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.